هغه کله د داسې احساس کړی دی چې بغیر د وجې نه د زړه خفه وي، کوم داسې ښکاره خفګان نه وي راغلی، داسې کوم چا درته څه ویلي نه وي، خو بیا دې هم زړه آرام نه محسوسوي، زړه دې دروند وي. نو که دا احساس دې کړی وي نو دا ویډیو وګوره، کیدای شي د دې جواب تا ته په دې ویډیو کې میلاو شي. ډېر خلک وایي چې دا یوازې زما سره کیږي، او دا د نړۍ د هر انسان سره کله ناکله دا احساس کیږي چې بلا وجه یې زړه دروند وي، خفه وي، نه کوم داسې پریشانۍ راغلی وي او زړه ته سکون نه میلاویږي. نو د دې یو څو وجې دي، یو څو عمل دي، کیدای شي د هغې وجې نه د انسان زړه هغه آرام احساس ونه کړی شي. هغه کې اول ذهني تکاوت دی، ذهني پریشانی ده. کله چې یو انسان ډېر زیات سوچ او فکر شروع کړي نو هغه وجود خو خاموش وي، خو دننه ذهن او زړه ته آرام نه میلاویږي، او د ژوند داسې ډېرې پریشانۍ په زړه کې ساتي. نو د دې وجې نه دا احساس سړي ته کېږي چې وجه یې معلوم نه وي او زړه خفه وي. نو که کله دې هم سوچ او فکر زیات شو نو د ځان دپاره لږ ټایم وباسه، اندېښنې، مشکلات او فکرونه کم که، نو زړه به دې آرام شي. دویم عمل دا دی چې یو انسان خوب کم کړي او کار سیوا کړي. نو که په داسې وخت کې دی خوب کم وي نو وجود هم آرام غواړي. نو چې کله د ذهن او بدن آرام ونه مومي نو دا ستړیا د بې سببه خفګان احساس کوي. او دریم د ټولو نه زیات اهم هغه روحاني اړخ دی. کله چې انسان د الله سره اړیکه کمزوري شي نو بیا هم بې سببه زړه خفګان احساسوي. او هغه داسې چې کله انسان په منځ کې کمزوري وکړي، دعا کمه کړي، ذکر و اذکار کم کړي، نو دغه احساس بیا انسان محسوسوي. او الله تعالی فرمایي چې زما یاد زیات کړه، یعنی زما ذکر و اذکار زیات کړه، نو د زړه سکون به ومومي. نو کله چې هم په منځ کې کمزورۍ وکړو، ذکر و اذکار کم کړو، د قرآن تلاوت کم کړو، نو د زړه سکون د لاسه ورکړو. نو که څه ورځې کېږي او زړه دې همداسې بې له سببه، بې د وجې خفه وي، نو یو څو عملونه وکړه. د موبایل نه لږ سایډوالی وکړه او داسې کلاو میدان ته وځه، کوم کې چې قدرتي ماحول جوړ وي، په هغه کې د قدرت په نظارو کې سوچ وکړه. د خپلو عزیزانو، دوستانو، یارانو سره لږ وخت تیر کړه او د الله تعالی یاد زیات کړه، د هغه ذکر و اذکار سیوا کړه، د قرآن تلاوت سیوا کړه. نو دا بې سببه خفګان دا به دې ختم شي. نو که چېرته درته داسې شوي وي چې زړه دې بې سببه خفه شوی وي، آیا تا د هغې دپاره په هغه وخت کې د آرام موندلو دپاره څه کړي وي؟ نو دا را سره په کمنټ کې ضروري شیر کړه. نو که دا ویډیو درته څه نه څه معلوماتي لګېدلي وي نو د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. لایک او کمنټ زمونږ د حوصله افزایۍ دپاره مه هېروئ، او زمونږ دا چینل در سره د داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ. میلاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې. د هغې وخته پورې راکړه اجازت. د الله په امان.